یو ملګری دی یو مسلې په حواله سره تاسو کړل غره دا مسله ډېر عام ده نن سبا د هر دویم کسره دا مسله ده د ډېر زیات پریشان دي دیو چې زما په دماغو کې مختلف قسم خیالات راځي مختلف قسم سوچونه راځي او چې یو سوچ راشي نو دیو چې هغه بیا زما د دماغونو نوځي بلکې پورا ورځ په هغه سوچ کې ځخته ده دغه وجه نه چې زما په دماغ باندې ډېر زیات بوج ډېر زیات پریشان ام بېچینی راته جوړ شي او کله لا غره ته چې ډېر ګنده خیالات هم راځي د الله حضرت په حواله سره د دین اسلام په حواله سره هم په دې چې ډېر زیات پریشان شم او دیو چې مختلف عاملانو لتلما سوق چې دا تا باندې چا جادو کړل سوق چې تعویذات دي سوق سوي دیو چې دا غینه باوجود هم معاملات نه کیږي دیو چې مجبور شم ساسمي رابطه وکړه او دیو چې آیا د سر جنات اثر رہے یا د جادو اثر رہے تعویذات وغیرہ اثر رہے دیو چې بدی حواله سره ماته داسې عمل یو وظیفه راکا چې الله حضرت د دې عذاب نه مالا نجات راکړي ګور ټول اولینه خبره ده غدا چې بدقسمتي ده غدا منګه هر معاملې چې ګنده جادو طرف ته تعویذات طرف ته جنات طرف ته بعض مسائل داسې وي اوس مثال طور پر بعض کسان داسې چې داغو جسمانی داسې په جسم کې داسې بیماری وي چې داغي بذری باندې هغه ته مسله وي او بعض کسان داسې چې داغو روحاني بیماری وي بعض کسان داسې چې داغو د نفسیاتو مسله وي د دماغو مسله لیکن موږ هغه طرف ته توجه نه ورکړو زه ته یو واقع بیان کوم زما خواته یو سره راغلی ډېر ټلیفون نه کولو بیا زما خواته راغلو ما ویزه سره مشوره کول غواړم چې راغی زما خواته نو ما وکړه ډېر زیات پریشان او جسم انتهایی کمزور د مرګ ما ته چې بھائی زما چې کوم دې مایده خراب ده او دنه چې کوم دې ز سخره مغرا تاو چې سخره ما هغه الټه کوم یعنی پما باندې داسي چا جادو کړل چې بالکل مایده را بند کړل دیو چې مختلف حکیمانو پسې تلې او مختلف چې کوم عاملین دي پیران یې په پسې تلې ما او ټول پیسې را سره په لکاو روپیه چې کوم دی هغه دغه عاملانو پیرانو واغستي لیکن تمام مسله حل نشو ما ته استاسه مسله ده هغه به زما دغه شان مسله چې سخره ما راتاو بول مینه کی ما ته ډاکټر نو چې هغه د مېدی او د دې کولمو سپیشلیست یعنی په دغه حواله سره دغه ظاهر خبره ده هر بیماری ځان سپیشلیست ما ته مې تاغه تخکارا شو چې هغه له ټیسټ وکړو دغه د کولمو مسله کولمي وجه شو هغه صرف د 200 روپو دوايي ورکړه سو 200 روپو دوايي ورکړه چې دا یو میاش په پریدا او داغه نه بعد بیا راشي هغه چې ما چې صرف یو هفته دوايي کړو داغه سره زما ټول بیماری ختم شو مایدانی مزاد شو کولمي مزاد شو هر بالو غراض دی هغه چې د حرام سیدری غیسا چې د دغه معاملې حل شو نو بیا یو میاش بعد راغی زما خاطر ما نه پیژن ځکه چې بیا جسم ماشاءالله تکړه شو خو برابر نو سما شکریا ادا کړ چې یار زه خو دې امیرانو برباد کړم چا به چې تا باندې دومره خطرناک جادو چا بسوي نو ما دې چې بھائی هر معاملې د جادو جهاد دی سمجھ کې خبر راځي دا چې معاملان اکثر ناس وي دي چې اکثر فراډیت دونه کوي هغه تا خبر پریشان هغه بس دې پریشانی نه چې غلطه فائدہ نو بهرحال بعض مسائل داسې چې هغه جسمانی بیماری وي جسم کې دنه داسې بیماری وي یا اوس دی ملګری ته پوس کړل چې آی ماما باندې جنات یا اثرات خونشته یا د جادو بیا د ساتي د انسان چې دماغ دی کنه دا د الله حضرت یو ډیر غټ نعمت الله حضرت تاسو ته راکړي نو دا دماغ چې کوم دی په دې کې هم کیمیکل او په دغه کیمیکلو کې چې دغه د سروټونین لیول وي سروټونین وته وي دغه کې چې کوم کمی زیاتې وشي یا دې چې کوم د به ترتیب شي نو دې څه په دماغ باندې اثر کوي د دې مثال د شوګر څنګه چې بعض کسان داسې وي چې دغه په جسم کې شوګر زیات شي یا کم شي نو بیا یقیني طور پر انسان ته دغه نقصان رسي انسان جسم ته نقصان رسي دغه لپاره هغه بیا سګي دغه بیا علاج کوي دغه لپاره بیا سګي پال پرهیز وغیرہ کوي دغه بسګي باندې هغه بیا نارمل کوي چې پال پرهیز نه کوي نو بیا یقیني طور هغه ته نقصان رسي دغه لپاره هغه دوايي استعمالي ګولې استعمالي نو دغه شانتي دماغ چې مسله ده په دماغو کې چې کیمیکل دي کچري هغه کم شي یا زیات شي یا هغه به ترتیب شي نو دا غي اثر په دماغو باندې کوي سمجھ کې خبر راځي نو د هغه په وجه باندې بیا ظاهر خبره دماغو سیستم خراب شي دا غي په وجه باندې بیا انسان مختلف خیالات یا د نفسیاتي جسمه بیماریاں دي پاگلپن شو بعض کسان په کې پاگلان شي
یا بعض کسان داسې چې هغه ته مختلف خیالات راځي، بعض کسان داسې چې هغه ته د یری خیالات راځي، بعض کسان داسې چې هغه ته یعنی د الله رب عزت په حواله سره د دین اسلام په حواله سره ډېر ګنده خیالات راځي. نو د دې ټول تعلق د دماغ سره د نفسیات سره د هغه کیمیکل سره چې په هغه کې کمی زیاتې شي یا په هغه کې سلک ډېر چې کوم دې به ترتیبي چې کوم دې واقع شي، نو د هغه سره د انسان په نفسیات باندې اثر کوي. نو دا اکثر کسان داسې چې ارما باندې چې جادو کړل دا څه نه ده، بلکې دا غي لپاره بیا ظاهره خبره ده، بیا مختلفي دوايانې دي دا غي لپاره چې کوم دې پکاردار چې تاسو څه کوئ ایکسرسایز په منډه تر لوي او ځان مصروف ساتي او حلال چې روزګار دی هغه ته توجه ورکړئ چې کوم تاسو کار دی هغه کې هغه باندې ځان فوکس کوئ او ورزش کوئ، هغه کېل کوئ، هغه لوبه کوئ چې کوم کې تاسو دلچسپي وي، نو د هغه سره چې کوم دی دا بیا برابرېږي. او د دې سره سره چې کوم ماهر نفسیات ډاکټر خالص د نفسیاتو ډاکټر وي، ماهر هر ډاکټر لانو بلکې چې کوم ماهر نفسیات هغه ته اخکارا کېږي. زمونږ په معاشره کې اکثر خلک چې کوم دي د داسې ډاکټرانو خواته راځي چې دا بس زما ما د خلکو چې پاگل شوی دی نفسیاتي مریض دی، داسې نه ده، بلکې دا علاج دی. علاج جناب والا څنګه چې د انسان په جسم کې شوګر کم شي یا زیات شي دا غي علاج لپاره ډاکټر دځي، نو دا شان دي دا هم د انسان د جسم یو حصہ دی دماغ، بلکې د جسم مین مرکز دی. نو د دې علاج چې کوم دی د دې لپاره بیا دوايانې هم چې کوم ماهر نفسیات ډاکټران هغه د دې لپاره دوايانې ورکړي، د دوايانو په ذریعہ باندې دا چې کوم کیمیکل دی هغه بیا دا چې کوم ترتیب دی هغه برابر. نو په کاردار چې داسې کسان چې کوم دغه سوچ کې مبتلا وي، یو دغه سوچ طرف ته زیات توجه وکړي چې دا سوچ مال ولې راځي، بلکې دا چې کوم سوچ وي دا صرف خیالي سوچ دی، څه قسم له حقیقت نه وي. بعض کسان داسې جوړه وره خبر بدل ته غوړي دا خبرې صحیح څه ته نه. نو اول کار بداو کې چې په دې حواله سره زیات سوچ نه کوي چې دا سوچ ماته ولې راځي، دلته توجه مور کوي په خپل باندې نه وي. او دغه خبره ده چې ځان بالکل الله طرف ته حواله ځان د الله حواله کوي، چې تاسو ځان د الله حواله کوي نو دا دومره غټ بوج تاسو په سړي خې دی وړي کې ونه سوچته، بلکې دا غي حقیقت هم نشته، حقیقت کې سم نشي استا ځای سوچ جوړ کړل او په سر دې دومره غټ پیټه خې نو دا چې کوم معاملات دي دا ځان الله رب ال تعالی کې الله تاسو پیدا کړم او زما چې څومره دا مسائل دي حقیقت سم نشته، لیکن بیا هم زما په دماغ پراته دي بوج درا باندې هغه ټول الله تعالی کې الله دا ارسم ته حل نو چې کوم څه بوج دي تاسو الله تعالی طرف چې کوم دي حواله کو نو تاسو چې کوم دماغ دې غسپوچ او سره سره چې کوم دي د نفسیاتو چې کوم ډاکټر هغه سم رابطه پکار ده دا چې کوم دي دماغ یا د نفسیاتو چې کوم مرض دي بس کسان داسي چې هغه لاسونه دي پوره ورځ چې کوم دي هغه او غسل خانه کې ناسي یا د شاتي وضو خانه کې ناسي پایپ چې کوم دي په مخه چې کوم دي سشي سره لاس لګي لو پیازي لاس دي دا هم دا ټول نفسیاتي بیماریاں دي چې کوم دي دا سجادو جنات وغیرہ سم دي بلکې دا نفسیاتي بیماریاں دي سمجھ کې خبره دي. او دا نفسیاتي بیماریاں چې کوم دي د څه قسم له حقیقت نشته، یعنی دا په حقیقت کې نه وي. اوس مثال درو بعض کسان دا چې سشي سره لاس لګي لو بیا لاس وي چې زمال اسماني سم، حالانکه دا د دې دماغ او د دې نفسیاتو دا خبره جوړه کړل چې بایستا لاس چې کوم دي ګنده شو لا چوي ځکه سره خرابي د دې حقیقت نه وي. سمجھ کې خبره دي. نو دا دغه بیماری د وتنی یعنی دا چې کوم کیمیکل دي انسان په دماغ کې دغه کمی زیاتې او بې ترتیبي په وجه باندې د انسان سره تعامل کیږي. او دې لپاره چې کوم دي علاج هم شته او علاج سنت ته او د دین علاوه د الله حضرت نه دعاګانې مختلف خپل چې کوم فرایض دي هغه تا کول، پنځه وخت منځونه او نور چې کوم د الله حضرت چې کوم فرایض دي هغه پوره کول او د انسانانو خدمت کول. بل چې کوم کسان دي د الله حضرت چې مخلوقات دي هغه ته نفر رسول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، تاسو بزمه کوله باندې رحم کوئ اسمان ولا تاسو باندې رحم کوي. نو که چېرې تاسو خلکو سره رحم دلی کوي خلکو خدمت کوئ په دغه کې ځان مصروف ساتئ نو اتوماتیکلی دا شیزونه به تاسو دماغ ونوځي. او سره سره چې کوم دي لا حول ولا قوه او استغفار د دې دو ذکر چې کوم دي په کثرت سره چې کوم دي تاسو ذکر کوئ چلتے پھرتے لا حول ولا قوه الا بالله. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د 99 یعنی یو کم سل بیماریانو علاج دی. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. او پاره کې ټول نه هلکا بیماری چې دی غم دی، غم څومره غټه بیماری ده، لیکن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټول نه هلکا بیماری هغه غم دی. په کثرت لا حول ولا قوه الا بالله او استغفار په کثرت سره. د استغفار په وجه باندې الله رب العزت انسان چې څومره تنګ یعنی دیغه درې کې د استغفار بشمار برکات دي.
لا حول ولا قوة الا بالله اور استغفر الله ربي من كل ذنب وتوب. د دې په کثرت کول او د هر مانځنه بعد د الله رب عزت نه غوښتل چې الله زما دا بیماری د دې نه مال چې کوم د شفا راکړي. خپل د رب سره تعلق جوړو، خپل ځان چې کوم د خپل رب ته حواله کړو. ان شاء الله تعالی د دې بیماریانو چې کوم دي صحیح حیثیت نشته، بلکې ډیرو توجه مو ورکړو په دې حواله سره چې کوم کسان په دې بیماری کې مبتلا دي دا غو لپاره ما چې مکمل ترتیب دی تاسو کو چې په دې باندې تاسو ان شاء الله عمل وکړو. نو ان شاء الله تعالی د الله حافظ دا امید دی، یقین دی چې الله حضرت دې بیماری نه چې تاسو ته شفا در نصیب کړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.